د ځان نه به سب یل کړم د زړګي غوندې جانان، د ځان نه به سب یل کړم د زړګي غوندې جانان، د ژوند نه مې مخیط دی د بنګړي غوندې جانان، خو په جار مینه کومه چې په جار یې خلک ویني، په جار مینه کومه چې په جار یې خلک ویني، په ګوته ګرځومه د غلمي غوندې جانان. مینوالو سلامونه، ستړي مشي، احترامات، نیکی هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان د وړی یم، خپرونه ده هنداره. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي، داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو. خو لکه نن داسې نه ده، نن زموږ د پروګرام مقصد عمرام لږ بدل شانتی دی. راغلیو د شمالي وزیرستان امیرانشاه کلي ته، جاوید جان صاحب په پروګرام هنداره کې را سره نستې کوي چې جاوید ډیر یو محترم لیکوال، ادیب، تنقید نگار چې د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی. نن به د جاوید صاحب سره د ادبي هلو ځلو په هکله د سره پوښتنې کوو او شعرونه به هم ترې ناروو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې جاوید جان صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. ډیره مننه، ډیره شکریه. ډیره مننه. لکه څنګه چې د پروګرام په شروع کې ما وویل چې جاوید صاحب هیڅ قسمه د تعارف محتاج نه دی، خو زموږ د پروګرام چې خپل کوم روایت دي هغې تر مخه مو که جاوید صاحب زموږ د مینوالو سره خپله لنډه شن پیژنګلو وکړه نو دا به ډیره ښه وي. ډیره مننه، ډیره شکریه. آریان صاحب، زه څه ووایم، موږ خو دا ساده باده خلک وي. ته مثال انټرویو کې دی مو څه ووایي چې دې لایق به موږ وي نه وي که نه. تاسو بیا ډیره شکریه. نو تر څې پورې چې د مو د پیژنګالي تعلق ته، نو د مو خپل نوم جاوید اقبال ده او قلمي نوم مې جاوید جان ده. د میرمشاه کلي اوسېدونکی یم او په ګورنمنټ پولیټیکنیک انسټیټیوټ کې د انسټرکټر په توګه د مونې کاریدو او بس خو چا څه د وسه وي، که په نثر شي وي او که په شعر شي وي، د عوامو خدمت کوي. ډیره ښه ده. جاوید صاحب، دا مهال مو ژوند څنګه روان دی؟ ډیر په مزې شي، د الله ډیر شکر ده. ډیره ښه ده. زه به تاسو نه دا وپوښتم چې د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ یعنی دا تاسو کله محسوس کړه چې په جاوید اقبال شي دننه یو جاوید جان هم پروت دی؟ که معنی آریان صاحب، زه دا خبره داسې وکړم چې دا د دلچسپۍ نه خالی نه وي د اورېدونکي دپاره، چې زه په 71-72 کې مثال دا د ذوالفقار علي بوټو په وخت کې د انفارمیشن سنټرونه خلاص وي په د ټول ایجنسۍ کې، نو د هغې هر سنټر نه یوه رساله وته چې کاروان نوم یې و. نو په دا شی چې د چا غزل شایع شو، نو هغې ته یې 10 روپۍ معاوضه ورکوله، او چې د چا مضمون شایع شو نو هغې ته یې 40 روپۍ معاوضه ورکوله. نو دا 10 او دا 40 دا ډېره غټې روپۍ وې په هغه ټایم کې، په دا چې د روپۍ قیمت و. نو قدرتي د خبرې ته مو ورسوچ شو، د شاعري ته نه، زه شاعر نه وم، خو د 10 روپۍ و د 40 روپۍ ته مې ورسوچ و. نو مو داسې وکړل چې زموږ والد صاحب یا د ادب سره تعلق لرلو، نو موږ فکر شوی قسم قسم کتابونه وي. نو مو فکر شوی کتاب میندو د انتخاب په نوم باندې ډېر غوټ غوندې کتاب و. نو پاشه د نظمې انتخاب شو د مختلفې شاعرونې. نو د هغه نه مو یو نظم راولیکلو او بیا مې د کاروان د انفارمیشن سنټر د مدیر ته ورلو چې مو دا نظم لیکله ده، دا په دا رساله کې مثال چاپ کړي.
بیا د چا وکتو ما عمر ته یې وکتل بیا یې وخندل وی چې دا تو خپل لیکله ده ما ورته ویل چې خپل مې لیکله ده وی چې نه د کیم زوی نه در لیکله ته هم همیش په کیر شه داسې یو کتاب و انتخاب نوم یې و د هغه نه مې لیکله ده بیا د خندل وی چې نه داسې نه وی چې کله یې چې د خپل ځون نه ولیکې د بل چا نه وي په هغه باندې بیا تو ته پیسې میلاږي چپ کېږي بیا نو زه واپس شوم خو منې بس د هغې خبرې د هغه تحریک شمېر کا محرک یې شمېر کا چې په دا شاعري پسې مو سوچ شو نو ها په دا شوي چې سې میاشتې تېرې وي خو کوشش مې وکړو بار بار دا کتابونه مې وکتلو کوشش مې وکړو چې زه چې شاعر شم دا پته نرته لګېده چې وداره د شاعري خو مثال خدایوندي براخه د شاعر خو زه په زیر نه جوړېږي خو بهر کې نو مو اول شعر چې حکیم لیکلی و زار دین کې سره شعر کوم چې نه مې هورې دي په کار او نه جنت له خدای غواړم ستا د یوه دیدن دپاره د هر څه نه توبهګار یم نو بس دا شعر مې چې ولیکلو نو دې نه بعده بس په وړې وړې بیا داسې موت ګوډ دا غزل لیکه نه را په پیدا نه چې دا غزل څه شي ته وایي نظم څه شي ته وایي خو دا مې ولیکل بیا کله دا د میر جمیل جوهر صاحب و قاضي و د ډي ای خان و دا د انفارمیشن سنټر هغه انفارمیشن افسر و نو کله یې ورته ټیک کول شاعر و ادیب و او کله یې لایق شاه صاحب ورته ټیک کول ویلې چې د شاعري په لړ شي او هسې په رسمي تعلیم شي لایق شاه صاحب د مو د والد صاحب شاګرد و نو بس هغه قدر یې شمېرې یا لحاظ شمېرې نو مو ته یې پاشه اصلاح کړه ورې ورې بیا خو مثاله تجربه وشوه د وخت سره سره نو دا د مو هغه واقعه وه چې د مو د شاعري سټارټ و ډیره ښه ده نو جاوید صاحب دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ سره علاقه لرئ آیا تاسو چاپ کتابونه هم شته او که نه مو شته که منې که د شاعري چاپ کتاب یو ده وی هغه خو نشته دا نه چې د مو سره مواد نشته مواد ښه کافي دي خو په خپله شاعري مې اعتبار نشته چې کله د مو اعتماد په وشي انشاءالله که ژوند وفا وکړه بیا به یې چاپ کوم خو یې بس لږکې د کمپوزینګ یا که زه یا چې رجامه شي او بیا انشاءالله چاپ کوم هسې په نثر شی مو کتابونه شته لکه درو ګوهر دا د ادبي اصطلاحاتي کتاب ده چې انشاءالله په د ګړد پښتونخوا شوی د جسامت په لحاظ خو اړیکه ده خو د مواد په لحاظ وی په دا نه غټ کتاب نه وي او بل یو د افسانې کتاب ده وړیکه غوندې د خټو پیزوان نوم یې ده او بل یو وړیکه کتابګۍ ده د څه د شپږ اویا صفحې وي داسې د پښتو ژبې خپل قافیایي نظام نو زه لږ کې د یو کتابګي خالي وضاحت وکړم د پښتو ژبې خپل قافیایي نظام دا داسې نمونه ده چې لکه د قافیې علم چې کوم ده دا د عربي ده د عربۍ نه راغله ده نو دا نه په فارسي شته او نه په اردو شته نه په پښتو شته دا د عربي علم میش فالو کوي او یې تقلید کی بیا مو چې سوچ وکړو چې دا د عربي د قافیې د علم چې د کومې قاعدې دي لکه مثال داسې شمېر کا چې قافیه وي مثال هغه لفظونه وي چې هم آواز آیاوي او هم وزن آیاوي نو د پښتو شاعري چې وکسې هم آواز خودو خو هم وزن اکثر نه وي یا مثال نیره قاعدې چې لکه جمع قافیه چې ته کاروې یوه قاعده یې دا د عربي دغه چې لکه ګلونه او زړونه نو دا چې تا مفرد کې واحد یې کې چې آیا په خپل منځ هم قافیه وي بیا ولته د جمع یا صحیح وي هیڅ که وګورئ نو ګلونه او زړونه ګل او زړه نو دا چونکې نه دي هم قافیه نو جمع یا غلطه ده که موږ چېرې ووایي چې ګلابونه کتابونه نو ګلاب او کتاب نو دا قافیه صحیح ده اس دا په پښتو شي چې کومه قاعده یادو د عربي د قافیې نو د پښتو شاعري په اند شوی کم از کم او که بیا چیرې ته مثال هغه علم خپلوي د عربي ولا فالو کوي
نو د پښتو شاعري د ازله نه 69 تر ابده پورې دا ټوله غلطه وي او دویا غلطه په دا کتابګي شه مو د خوشحال نارون سا د درد پورې نو دا غون مثالونه د غزل په شکل شه د دی ولا او یا د نظمې په شکل شه مو ورکړي دي چې دا نه په دا قاعده بیا دا غلط دي بیا مې خپل د پښتو قافیه نظام چې کیم دا د ته مخبل اصول ټاکلي دي چې بیا په دا اصول باندې د پښتو قافیه کسې بیا ټیک یادو او د می شاعري مثال برابر په پروزي نو په دا کتابګي شي اعلان دا کړی دي کنه نو دا درې د نثر کتابګي او دا دروغو هر چې کیم دا د ادبي اصطلاحات ولا دا ماشاءالله په بي اس پښتو بنو یونیورسيټي چې دا کیم پروګرام دا د بي اس ولا نو د دې په کورس شیا شامل او د شاعري ولته کوشش کوي بس ډیره ښه ده خدای دې وکړي چې ته دې ته وتوانېږې چې د شاعرۍ کتاب هم چاپ کړې کوم یو داسې صنف دی نظم دی نثر دی غزل دی چې تاسو ته زیات خوند هم درکوي او زیات مو کار هم پکې کړی مننه ریان صاحب لکه نظم او غزل دا دوه سره د شیونه دي د وخت یا د نن وخت او چا چې دا دوه سره سم سره چلیږي تقریبا هر شاعر دا حقیقت ته چې زنه رجحان وي د غزل په طرف ډیر وي زنه د نظم په طرف خو لکه نظم او غزل څنګ په څنګ سره روان دي هر شاعر تقریبا لیکي او زه خپل یا دغه څنګه چې نظم یا لیکم او غزل یا لیکم خو خوند غزل ډیر روکوي حالانکه چې زه سمره سوچ پکې زیر چې سمره قوت چې سمره په نظم شه دا نو زه یې چا په غزل شه نشته داسې کوم ادبي تنظیمونه دي چې هغې سره تاسو باقاعده تعلق دی کمنې باقاعده تعلق خو یو خو خپله د وزیرستان ادبي جرګه چې کومه دوی دی زه سرپرست اعلی یم او په باندې شی چې دا کیم د ضرب عصب اپریشن په وخت شي میږ د زندګی تیر کړه ژوند مې تیر کړو نو په دا شی مثال د بانی لکه سپوږمۍ ادبي ټولنه وکړه سوراني ادبي کاروان وکړه او د بانی میر ټولنه چې کیمه د تنقیدي ادبي ټولنه نو د دې غونډې زرو کنیا غړای ډیر خدا جاوید صاحب د وزیرستان د ادب په حق لا سوتا پسونه تاسو نه کاوه چې د وزیرستان سرخیل شاعر څوک وو ډیره مننه او سرخیل شاعر خو لکه میر ایک شاعر ته ویل شي چې د چا د ادب د پر خدمات ډیر وي نو کمی وګوري دا هم مخشه یاد ته ویل چې کا شوګر دیو ایستوزی بیل نو د لایک شاه صاحب ایستوز د موپلورو خو کیما چار چې په وزیرستان شي په نثر شي یا په نظم شي چې کیما لایک شاه صاحب کړی نو هغه بل چا نه دو کړی نو ځکه میر یقینا هغه ته د ادب سرخیل وی په وزیرستان شي آیا وزیرستان ته د وحدت ټولنې نه مخکې چرته دلته بلې ټولنې هم وجود لرلو او کنه بالکل آریان صاحب اندازه یو زه دا خبره ځکه کوم چې د میر اکثر ملګري چې کله یا انټرویور کوي او یا د ام فیل د کورس سره یا د فیلډ سره تعلق لري نو هغه په دا مغالطه شروع شي کنه چې دا زوی وحدت ادبي ټولنه چې کیمه دو نو دا د ټولنې آغاز ده د ادب په د ټولنې په هغه باندې کنه خو زه یې چې نه داسې نه دو دا ټولنه پښتو ادبي ټولنه یې نوم و دا د انګریز د وخت نه روانه دو خو چونکې لکه ایس په د نږدې وخت شیا چې مشتو څوک سي نو شاعر چاته داسې نه شول ویله چې زه شاعر یم او ډېر معیوب ګڼل شو د میش په معاشره شي که نه څه بل القابات او خطابات یې ورکول که نه نو خلک یې ځونونه ډېر پټ سوتل نو دغه وجه وه چې جواد شاعرون چې کوم وي ډېر کم وي لکه مثال دا دوی رشید علي دهقان وخلا میش پلور چې خان میر خان نازی نومو او لایک شادر په خیل وخلا کنه دا سه نیره مثال ډیر وی لکه د میش د پلور
یو خاص ملګره چې د مشکلي اولیا ده سهیل شاه ماسټر نامېدو چې هغه یا شاعري کوله په هغه ټایم شي نو دا وې دوی ته د باره نه یا خلک ورتل لکه د باني نه د یو زوی نه د بل زوی نه د یو باقاعده مشاعرې یا کړې باقاعده محفلونه وې یا وي د ادب که نه لکه د پاکستان په ازادي نه مخکې مثال د دې زوی شاعرونه وې دا کول چې مثال ولته خو بیا د هندوانو سره مقابله وه نو هندوانو چې کله په اسلام پسې د شعر په ژبه شي غږېدل نو هغه د یوه رساله وه نوم یې منور د پاشه وي چاپ کېدل بیا د هغې جواب مسلمان کړو د شعر په ژبه شي خو په اردو شي لکه هغه ته وی هغه جواب ورکولو نو داسې ډېر مثالونه شته لکه همو د پلور چا کوم آثار یې پوتې دي پاشه داسې ډېر شعرونه دي چې د کوم جوابونه هندوانو ته ورکړي دي که نه او په رساله شي چاپ شوي دي بیا د هغه نه بعده مثال دا ټولنه کله ورکه شوه کله بوده شوه کله سپو وشول کله خو واده وجود یو بیا چې کله د انفارمیشن سنټرونه خلاص شول د بوټو په وخت شي نو دې ټولنې ډېر زیات زیر وخستو دا زوی په وزیرستان شي په دا نه مخ شي لکه زه دا وایم چې دا زوی حمزه بابا روغله ده هغه د څه وخت پوره پوتې وي په دا محفلې شوي عیسی وخستې وي د بنو اسد الله قریشي دا زوی پوتې شوه ده په دا محفلې شي حصې وخستې دي طاهر صاحب روغله وي میروم شاته نثار وزیر د ساوت وزیرستان دا مو په خپله په مشاعرې شي لیدله ده عبدالستار عارف خټکو په دوی سره سترګې ډیند ویسو چې دای مړ وي ژوندی وي امیږه وړه وي چې دی په دا محفلې شي مثال حصه وخستله وي که د مشاعرې و که د مثال لیکچر وي یا هر چې څه وي نو دا زوی بالا پروګرامونه یا شوي دي په وحدت ادبي ټولنه نه مخ شي او دا ټولنه یا دغه سر چلېدلې دو خو چې کله مثال یو لایق شاه صاحب پوته شو د نه راغون مړ شول د مخ شي بیا چې کله د مهاجر نقل مکاني روکړه او وزیرستان ته روغلل نو په دا ټیم شي د افغان مهاجر یا شول میږ یا شوي نو د تعداد د شاعرونو ډېر زیات شو ویلې چې هغه اکثر حالات شاعرون کړل او دا زوی یا وي دا نوي نوي ډنکي دا غون مثال سره روتل نو د وحدت ادبي ټولنه په نوم دی مثال یو تنظیم جوړ کړو یو ټولنه یې جوړه کړه خو پاشه چونکې تعداد ډېر زیات و خو ریګولر رو چلې ده که نه نو ځکه لکه د میږ ډېر خلک په دا مغالطه شي دي چې د میږ د ټولنې آغاز چې کوم ده د ادبي نو د وحدت ادبي ټولنه نه شوه ده حالانکې داسې نه ده ډېره ښه ده جاوید صاحب په وزیرستان کې شعر او ادب څومره پرمختګ کړی دی یاره خو دا خو دې نه یا ظاهرېږي چې مخکې دومره شاعرون نه وي نه دومره داسې خلک وو چې د ادب سره مثال ډېر زیات تعلق وي د وزیرستان په سطح که زه خبره که نه د ګوتې په شمېر خلک وي اوس خو بیا چې کله هغه ججک او هغه شرم ورک شو چې نه شاعر خو مثال دې ته نه وي چې دا بېادبي معاف ده یا ډم ده یا یو شی ده یا بل شی ده چې کله دا هغه ججک ورک شو نو هر قسم شاعرون یې میدون ته رووتل او ډېر ښه شاعرون میدون ته رووتل که نه نو پرمختګ خو یې دا دغه چې شاعرون ډېر یا شول باقاعده تنقیدي اجلاسونه یا په وزیرستان شي سټارټ شول او ډېر وشول او ایسیا زه دا په یقین سره وایم چې د ډېرې ځای د خلک د شاعرۍ سره که د وزیرستان د نوي کل شاعري یا تکشیش دی نو په فني لحاظ د میش شاعري ډېره زیاته مضبوطه وي په نسبت د نورو علاقې نه جاوید صاحب وزیرستان کې ادبي مجله ولې نه چاپ کېږي د دې څه وجه ده نه خو دې خو زه داسې خاص وجه ځکه نه بیلم چې خو نه خو داسې څه پابندي شته دا زوی چې مجله ده نه چاپ کېږي که نه یا دا نه شایع کېږي نه د حکومت د طرفه او نه د ټولنې د طرفه خو دا وي چې یا میږي دې شي ته ورسوچ نه وي که نه او دا وي چې پښتین آسه یا داسې قوم ده
چې لکه داسې مثال وی دیر که چې مثال تو سره یا په جوب شي 1 کروڑ روپۍ دي د مو سره یا دي د بل سره یا دي خو هغه یې لګوي نه یو کاروبار نه سټارټ کوي خو که چیرې یو تن زړه وکړو مثال هغه یو د پرچون دی کونی وایستو نو هر سړی وی زیر کو چې زه د پرچون دی کونو بس کنه په بل طرف نسی چیرې په داسې لکه چې ډیره ګټه وي دا د پښتون مثال هر چی سي بیل یا ډیره کله یا لږه کله کنه نو داسې دو چې مثال په دا باندې چای آغاز نه دا کړه کچېره دا قدم چا کښې شو بیا زه وایم چې یوه مجاله خو نه مجالې وی بیا ووینې کنه جاوید صاحب زه به دا پوښتنه تاسو نه وکړم چې د یوه شاعر دپاره نظریه څومره ضروري ده مننه اریان صاحب نظریه خو لکه مثال د نظریې چې کله میږ معنا کی نظریه کی دیتا یاوی نظریه اصول ته یاوی قاعده او قانون ته یاوی تیوري ته یاوی خو میشتو س لکه نظریه چې بنیادی ستوی نه هغه کی دادو نو زه خو یې چې داسې خو بیخي دا دوی خو سکه چې د دنیا په هر ګوټ شي چې اور مذهب ته رسیدل دا کی دا خامخایي داسې مثال په وزیرستان شیا مثال ماشاءالله او غون مسلمانی او د وزیرستان خو یې چې دا فخر ده چې سوا د دیوبند اهل دیوبند زه یې چې بل فرقه د مشتو سره نشته کدا سه سوچ وکي کنه نو نظریه هو د هر انسان وی کده اصول په لحاظ ګوره یا کده عقیده په لحاظ ګوره یا بیا شاعر خو زیرک او احساس بنداوي دی خو خامخایي جاوید صاحب تاسو په نظر کې ښه شاعري کومه ده د مو په نظر شي ښه شاعري هو هغه دو چې زه دا وایم چې شاعري چې یو ورمي شاعري ته شاعري وي نو د عروض په اصول خو پیراوي خامخه خو چې هغه د خیال یا د افکار په لحاظ وګوره نو شاعري زه د تصوف ته وایم د حقیقت ته وایم او یا هغه شاعري چې د قوم د اصلاح او د فلاح د پوره جاوید صاحب پښتو ادب د ماضي او د حال او د مستقبل په حق له تاسو څه نظر دی څه خیال مو دی مننه اریان صاحب کمانه هو ماضي خو مو د ته وشاله چې لکه دا هو هر څه چې سٹارټ کیږي نو د ارتقایي مراحل نه تیریږي کنه نو دا سه د میږ په ماضي شي شاعرون یا ادیبون حقیقت ته چې کام وی خو بیا په معیار ډیر شوی لکه دا څنګه د چا ورک دي لکه رشید علي دهقان او کسا د سرو تعویز کا ناولې بیلې او کا ډرامای بیلې او مثال د ام پښتو په کورس شې شامل وو دا سه د لایق شاه صاحب آثار چې کسه کده وزیرستان تاریخ تا او کا زندان ناولې دا کا افسانې دي او کا بیا شاعري دو شاده اعلی پیمانه د چې وقتن فوقتن په کورسې شاملېږي د غزل یا د شاعري او ناغه کم وی خو معیار یې شو ډېر او حال یې چې کیم نه په حال شو خو کا د مقدار په لحاظ ګوره یا ادیبونو شاعرون ش ډېر دي کا د معیار په لحاظ ګوره ان شاء الله بیا ش ډېر دي او مستقبل وي ان شاء الله چې شروشانه وي جاوید صاحب په پښتو معاشره کې د شعر په نسبت نثر کم لیکل کېږي د دې وجه څه ده مننه اریان صاحب نثر او نظم کدا دوا سره چیرې ته وکسې کنه نو تخلیق خدا دوا سره خود شاعری داسې تخلیق تا چې دیګه ته آمد کیږي نو هغه جذبات چې کله په شاعر باندې غالب شي نو هغه یوامي سره چې مثال دای ولي کې نو بس لکه
چابي چې ورکې نو تر څه پورې چې هغه جذبات وي دا هغه شیرینه لیکي آمد پشي او مثال دا یې لیکي او نثر چې کوم دا مثال بیا د خیال د سوچ عقل او د فکر سره تعلق لري یعنی زه په کومه موضوع باندې لیکل کوم او زه دا څرنګه لیکم او په کومه طریقه یې ولیکم چې د مو مقصد حاصل شي نو زه وایم چې په شعري تخلیق نه نثري تخلیق چې کوم دا انتهایی ګران ده حالانکه لمن یې ډېره ورته دو سړی وې شاعري بیخي کړی نه و د خپل اظهار د پورا نثر ویلی کله خو که نثر د امر ارزون وا لکه شاعري نو یو خو دا وجه ده دویمه دا وجه ده چې میژ کچېرې د پښتو وکسي نو شوی تعلیم یافته وي خو چېرې دی د پښتو اخبار نه وخلي شوی تعلیم یافته وي خو د بچیانو سره دی په کیر شي یا په اردو غږیږي او یا په انګریزي غږیږي هغه خپل ژبه الف به دی نه کوي ورزه سو وجادو مثال دته خلک بیا نه پیږي چې مش په خپل ژبه شرمېږي د دمره کم قیمته دو یا دمره اوسات نه لري چې هغه کیم د بچیانو سره زه غږیږم زه په پښتو شي مثال ونه غږیږم یا ورزده نه کوم نه دا خبره نه دو خو بس اسه یو رسم ده یو فیشن ده چې دا میژه خپل کړه ده او پښتو ته مې ورسټ کړه ده نو او که بیا داسې سوچ وکړې د هغه خړ پړ شاعرون و ادیبون چې د ژبه یې ژوند یې سوتلی دو شاعري یې ژوند یې سوتلی دو او نثر یې انشاءالله که نن سبا بیا ته ګورې ښه معیاري نثریه لیکله شوه ده او په مقدار شی یا زه وایم چې یس خو ډېر کافي ده یس خو نه ده دا په چار چې میژ ووایي چې نثر ډېر کم ده په نسبت د شاعري نه جاوید صاحب آخري یو سوال پوښتنه درنه کوم بیا به شاعرۍ طرف ته راځو چې د ځوان کل شاعرۍ نه تاسو څومره مطمئن یې مننه آریان صاحب زه خو یم چې د کیم چې د مشرون په کیم الیار روان دي نو ځوان کل یا خو مثال هغه کسي هغې تصویر ته ګوري او د هغې نه څه زده کوي د هغې نه څه اخذ کوي او په هغه الیار پسې سي خو زموږ ته روایات داسې دي زموږ ته اصول داسې دي چې چیرې یا په وزیرستان شي بې ادبه شاعري نه وشي او نه شویدو او نه بې ادبه نثر ولیکل شي او نه مثال لیکله شوه ده ویلې چې مو ته اصول روایات هغه پابندۍ د معاشرې ادمره دي چې د ادب په دایره شي په احاطه شوي میش سي او ادب په مخه بیایي ډېر اوس به داسې وکړو جاوید صاحب چې خبرې خو وشولې اوس به د مینهوالو ته که یو دوه درې کلمونه تاسو ډالۍ کوئ نو دا به ډېره ښه وي ډېره مننه ډېره مهرباني نو دا یو غزل ده آریان صاحب چې مطرح یې دو چې په محفل کې ستا د زلفو نګهت پاتې نه شو چې په محفل کې ستا د زلفو نګهت پاتې نه شو لیونی پاتې نه شول شور د الفت پاتې نه شو او شعر یې ده چې د مینې لوبې دي په خلکو داسې لوبې وکړې د مینې لوبې دي په خلکو داسې لوبې وکړې د چا په غاړه کې ګریوان سلامت پاتې نه شو او د کوبرجن للی په ښار کې داسې وځابېدم د کوبرجن للی په ښار کې داسې وځابېدم د ژوندانه مې په زړګي کې حسرت پاتې نه شو او بل شعر یې ده چې سیالي به څه د ارتقا د بام د ستورو کوو سیالي به څه د ارتقا د بام د ستورو کوو او جوش مو چې زړونو کې بیخي د الوت پاتې نه شو او ماته ساتي اوس هم فریاد د نیمې شپې خاموشي ماته ساتي اوس هم فریاد د نیمې شپې خاموشي او چا ویل اشنا چې محبت پاتې نه شو اوس هم ماته ساتي اوس هم فریاد د نیمې شپې خاموشي او چا ویل اشنا چې محبت پاتې نه شو او قاتل نظر دی د زلفانو دام ته وسپارلم قاتل نظر دی د زلفانو دام ته وسپارلم او واک مې پردی شو په خپل ځان مې قدرت پاتې نه شو
او مقطع یې دی چې ستا تغفل ستا بېروخي ستا د ستم په سبب ستا تغفل ستا بېروخي ستا د ستم په سبب د جاوید جان په ژوندانه کې راحت پاتې نه شو. ډېر خوند یې وکړو جاوید صاحب، نور به سره سره شریک کوئ. یو بل یاد دی غزل وکسي شعر یو نظم وي. د غزل مطلب دو چې د عشق په لاره درومي وجدان مومي، چې د عشق په لاره درومي وجدان مومي، تر مرامه ورسیږي جانان مومي، او چې د عقل له حصاره سړی وځي، چې د عقل له حصاره سړی وځي، دیده ورشي د مستانو جهان مومي، او چې د وخت له غږغې بې پروایي کړي، چې د وخت له غږغې بې پروایي کړي، که سلطان د زمانې وي نقصان مومي، او په اور ویل شي کوټل پسندانه شي، په اور ویل شي کوټل پسندانه شي، او سره زرحله د نازکو لبان مومي، او په اور ویل شي کوټل پسندانه شي، سره زرحله د نازکو لبان مومي، او چې ستا نام اخلم د زړه په هره سړیکه، چې ستا نام اخلم د درد په هره سړیکه، او خدای مکړه چې پر هر مې درمان مومي، او څوک د شیخ غوندې ریاض کوي تر مرګه، څوک د شیخ غوندې ریاض کوي تر مرګه، څوک د دار په غړوندي کې یزدان مومي، او مقطع یې دی چې تر خپل ځانه رسېدل ګرانه کیسه ده، تر خپل ځانه رسېدل ګرانه کیسه ده، بختور دی جاوید جانه چې ځان مومي. واه واه، ډېر زبردست جاوید صاحب. آخري یو بل کلام کره سره شریک کړئ نو دا به ما ډېره مننه وي. دا زوی د مو سره یو نظم ده که د تو خوښه وي. دا هغه میږ چې کله د وزیرستان نه د ضرب عضب اپریشن سټارټ شو نو چې کله لوړي میږ نو دا د لیارې په تاک تاک شي، دا تقریبا د مو په ذهن شي دا نقشه ګړنجېده چې څه دا ځای تر شوي نو چې باني ته ورسېده نو دا مې ولیکلو. بیا دا عبدالرحمن ویاویلو په ډېرې ځایشي مثال وویل شو، او زه مې وایم چې هغه د وزیرستان هغه نقشه چې کومه ده په داسې پرته ده چې څه شوي وي که نو دا د چا په خلاف یا نه ده، خو مثال یو تصویر ده د هغې وخت چې زه د خپلې مثال د مینولو سره شریکوم چې وزیرستان د ګلونو ښار رنګ شوی دی، وزیرستان د ګلونو ښار رنګ شوی دی، هغه د چندڼو نشترونو ښار رنګ شوی دی، او بند یې ده چې ړنګې مې بنګلې ړنګې حجرې ړنګ مې کورونه دي، ړنګې مې بنګلې ړنګې حجرې ړنګ مې کورونه دي، او ړنګ مې جوماتونه مارکیټونه بازارونه دي، او زړونه مو کړي اور د امیدونو ښار رنګ شوی دی، هغه د چندڼو نشترونو ښار رنګ شوی دی، او شنه فصلونه پاتې شول د تندې به وچ شوي وي، شنه فصلونه پاتې شول د تندې به وچ شوي وي، شنه باغونه پاتې شول د تندې به وچ شوي وي، او هغه د فصلونو د باغونو ښار رنګ شوی دی، او هغه د چندڼو نشترونو ښار رنګ شوی دی، او میږې او مالونه بزې په لار کې رانه پاتې شول، میږې او مالونه بزې په لار کې رانه پاتې شول، د کور سامان جامې په لار کې رانه پاتې شول، او هغه د سکون اسایشونو ښار رنګ شوی دی، هغه د چندڼو او توپه ده ټینکونه دي آوان دی هیڅ نه اورم، توپه ده ټینکونه دي آوان دی هیڅ نه اورم، ښځه ده که نر په ویر د ځان دی هیڅ نه اورم، او د محبت او ښایستونو ښار رنګ شوی دی. او بل باندې دا ریان صاحب چې غر دی د جازونو د بارودو بارانونه دي، غر دی د جازونو د بارودو بارانونه دي، زړونه تربتېږي تور لوګي دي سره اورونه دي،
او د ښاپیرو د شنو خالونو ښار ړنګ شوی دی او هغه د چندڼو نښترونو ښار ړنګ شوی دی او وخت د قیامت ورځ وه چا نه مور د چا نه پلار پاتې وخت د قیامت ورځ وه چا نه مور د چا نه پلار پاتې او هر څوک په تیښته چا نه ورور د چا نه یار پاتې او د ننګ ناموس او غیرتونو ښار ړنګ شوی دی او ملک ته سلامي جون زلمي له ښاره ووتل ملک ته سلامي جون زلمي له ښاره ووتل او دغه خلاصه چې لیوني له ښاره ووتل د ننګیالیو د ننګونو ښار ړنګ شوی دی او هغه د چندڼو نښترونو ښار ړنګ شوی دی او ګوتې د جانان مې د زرګر په دکان پاتې ده ګوتې د جانان مې د زرګر په دکان پاتې ده سپینه لوپټۍ د نیلګر په دکان پاتې ده او زما د زړه د ارمانونو ښار ړنګ شوی دی هغه د چندڼو نښترونو ښار ړنګ شوی دی او شور د خندګانو د پیغلوټو شوخو نه اورم شور د خندګانو د پیغلوټو شوخو نه اورم شور د بنګړو نه راځي نغمې د منګو نه اورم او هغه د مستۍ او ګودرونو ښار ړنګ شوی دی او هغه د چندڼو نښترونو ښار ړنګ شوی دی او هغه د چرچڼو او کرکرو آواز نه اورم هغه د زرکانو د تنظرو آواز نه اورم هغه د نغمو د سرودونو ښار ړنګ شوی دی او د مشرانو د حجرو درانې درانې کیسې د مشرانو د حجرو درانې درانې کیسې هغه د سبق او د عبرت خوږې خوږې کیسې هغه د شملو او دستارونو ښار ړنګ شوی دی هغه د چندڼو نښترونو ښار ړنګ شوی دی او هغه د سندرو د ډولونو کیسې لاړلې هغه د سندرو د ډولونو کیسې لاړلې هغه د ظلمو د اتڼونو کیسې لاړلې هغه د سپېڅلیو رواجونو ښار ړنګ شوی دی هغه د چندڼو نښترونو ښار ړنګ شوی دی او آخري باندې دا اریان صاحب چې تیږه وم بې ځایه شومه هغه مقام چرته دی تیږه وم بې ځایه شومه هغه مقام چرته دی پروت که په بخملو کې وم هغه آرام چرته دی او خواره جاوید جانه د خوبونو ښار ړنګ شوی دی هغه د چندڼو نښترونو ښار ړنګ شوی دی او وزیرستان د ګلونو ښار ړنګ شوی دی. واه ډیره مننه جاوید صاحب. زړه مې نه کېږي زړه مې غواړي چې تاسو سره ناست وم او شعرونه درنه اورم خو د پروګرام په دې آخري شیبو کې به زمونږ مینوالو ته د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ مهرباني نو پیغام خو زه دا ورکړم چې په چار دو چې هر سړی د میږ د معاشرې تعلیم یافته وي تعلیم حاصل کو د میر پلور قدر کو او د انسان قدر کو او د خپل اقدار امین وي او خپل روایت نه ویروي. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و پروفیسر جاوید جان صاحب چې د سره مو د ادبي هلو ځلو په هکله پوښتنې وکړې او شعرونه ما هم ترېنه واورول. اوس د پروګرام په آخر کې ما اریان داور ته او زما خپل کیمرامین سید انور عامر ته راکړئ اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.